د تېرېدو پکې شان شته او که نه خدایه په دې ځمکه څه بل امتحان شته او که نه د یو غریب ماشوم بچي پلار نه پوښتنه وکړه د یو غریب ماشوم بچي پلار نه پوښتنه وکړه دا چې زمونږ خو ځمکه نشته اسمان شته او که نه ما د ساده باده دهقان دغه تپوس جوړوي ما د ساده باده دهقان دغه تپوس جوړوي چې آخرت کې بېګارونه د خان شته او که نه ستاسو په زړه عقیدت کې زه غواړم تکړه شاندرمې صاحب جناب اعظم بولېږي صاحب ډېره زیاته مننه کوم استاد صاحب ستاسو د پرنسپل صاحب چې موږ په دې دومره ښکلي پروګرام کې موقع راکړه واړه هم ولیدل تکړه تکړه واړه او راتلونکي وخت کې هم د دوی نه دغه تمه کوم چې یاره دوی خپل ټیلنټ له نور دوام ورکړي زه به څوک یم یو څو شعر ووایم ستاسو د خوشحالۍ لپاره چې ژوند له یې د ژوند په بروسو ایمان راوړی دی ژوند له یې د ژوند په بروسو ایمان راوړی دی یا خدایه دې خلکو په پیسو ایمان راوړی دی ژوند له یې د ژوند په بروسو ایمان راوړی دی یا خدایه دې خلکو په پیسو ایمان راوړی دی او ما ته خو پښتو او اسلام دواړه خور او ورور ښکاري ما ته خو پښتو او اسلام دواړه خور او ورور ښکاري ځکه مې یارانو په پښتو ایمان راوړی دی ما ته خو پښتو او اسلام دواړه خور او ورور ښکاري ځکه مې یارانو په پښتو ایمان راوړی دی او راشئ راشئ د قلم د زور نه هم لږه مزه واخلئ راشئ د قلم د زور نه هم لږه مزه واخلئ راشئ تاسو هسې په وسلو ایمان راوړی راشئ د قلم د زور نه هم لږه مزه واخلئ راشئ تاسو هسې په وسلو ایمان راوړی دی او دغه څو شعرونه نور چې په دې دور کې څوک هم صادق نشته دا مې واوره په دې دور کې څوک هم صادق نشته دا مې واوره که ډېر وي بې ضرره خو خامار به دې جوړېږي او سړی چې هوښیارېږي په ټکر هوښیارېږي سړی چې هوښیارېږي په ټکر هوښیارېږي دا چا وي چې بادام خوري نو هوښیار به دې جوړېږي سړی چې هوښیارېږي په ټکر هوښیارېږي دا چا وي چې بادام خوري نو هوښیار به دې جوړېږي او مولوي صاحب شعر دی چې بلا خلق وسم دورانی په تمه ناست دي بلا خلق وسم دورانی په تمه ناست دي خدا خاوره به دیغ نسي ګلزار به دې جوړېږي ما که ځان وخوړو خو ژوند نه مې امکان پیدا کړو ما که ځان وخوړو خو ژوند نه مې امکان پیدا کړو ولې ما چې ستا غوندې جانان پیدا کړو او اول خپل ځان دی بیا جهان دی دا خو منې که نه اول خپل ځان دی بیا جهان دی دا خو منې که نه ورک ځان پیدا که داسې شو چې دا جهان پیدا اول خپل ځان دی بیا جهان دی دا خو منې که نه ورک ځان پیدا که داسې شو چې دا جهان پیدا او چې قلم توره پوهه ډال کړې د وطن ګټې را چې قلم توره پوهه ډال کړې د وطن ګټې را دا داسې شوه چې لکه جنګ له دې سامان پیدا چې قلم توره پوهه ډال کړې د وطن ګټې را دا داسې شوه چې لکه جنګ له دې سامان پیدا کړو او یاره قسم دی چې په یو دوه کې حیرانه شمه یاره قسم دی چې په یو دوه کې حیرانه شمه چې ته یې ګل او که نه ګلې ستا په شان پیدا کړو یاره قسم دی چې په یو دوه کې حیرانه شمه چې ته یې ګل او که نه ګلې ستا په شان پیدا کړو دغه تورمخي او سورمخي به دې نه جوړوي دغه تورمخي او سورمخي به دې نه جوړوي خو قلمرنګه که په ځان کې د ایمان پیدا کړو تورمخي او سورمخي به دې نه جوړوي خو غنمرنګه که په ځان کې د ایمان پیدا کړو د ګران غزل دی د دې دور ترجمان اعظمه
د ګران غزل دی د دې دور ترجمان اعظم خیرات به وکړم که خدای چې بل ګران پیدا کړو او دغه دوه شعره نور دي چې خبره د عمل ده خبره د عمل د خیر د رنګ دي تک تور وي د ځینې ځینې خلکو د کردار ته سړی ګوري خبره د عمل د خیر د رنګ دي تک تور وي د ځینې ځینې خلکو د کردار ته سړی ګوري او چې ځان زری زری کې خو چې خوله ورپورې نه وي که ځان زری زری کې خو چې خوله ورپورې نه وي په دې دور کې چېرته د چا کار په سړی ګوري چې دا د مینتوب علامه نه ده د نور څه دي چې دا د مینتوب علامه نه ده د نور څه دي چې ټوله ټوله ورځ د چا لار د سړی ګوري انداز که دا زم د شعر ویلو ډېر ښه نه وي انداز که دا زم د شعر ویلو ډېر ښه نه وي د دې سړي په شعر کې د معیار ته سړی ګوري